هغه افغان کډوال چې پولیسو د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې نیولي دي. ټول غریبانان خلک ټول چې د کابل نه راځي، که دا دولت سوال دي دولت خلکو ته وایي، که دا دولت غواړي چې دا مظلوم خلک په داسې ونه کړېږي او په دولتو سره په عذاب نه شي، دا د اوله ما د خپل ګېټ کې څوک چې موږ راپرېږدي پوره خبرې ټولې واورئ. کار نشته، روزګار نشته، ده موږ مجبور شو چې هغه ته 2000 3000 15000 ورکړو. موږ پرې راوړو چې دلته موږ مجبوري ته په خاطر راځو چې کار وکړو. کار کې چې راشو موږ ته هلته خلک ګاډي والا چې موږ چې رالېږي موږ د پیسې واخلي، په ذمهداري موږ تاسو بیایو راولي پولیسانو ته په لاس کې ورکړي، پولیسان په لار کې 2000 3000 موږ د پیسې واخلي چې موږ تاسو خوشي کوو. دا هم خوشي کړي، بل وخت راته ودرېږي موږ ټانې ته راولي. په ټانه کې انډیواله کوله موږ 2 3 خرڅ چې راشو بیا دا حال ده په موږ باندې. کم غواړي چې دا کار بند کړي، وروره خاوند د خپل د دروازې ګېټ کسانو باندې دا کار وکړي. بل چې دا څوک په کار کې راولي په ذمهداري راولي. موږ سره پارچې دي، دلته پارچې ښکاره کوو، موږ چې پیسې اخیستلي موږ په ذمهداري چې راوستلي. وروره دا کسان دي چې ما سره مې جب کې مې پارچه ته ګورو لاس مې بند شي درته راوباسم، دا کار دې وکړي. او بل چې دا خلک چې ګوري آیا دوی د خدای نه یېرېږي که نه یېرېږي؟ دا پارچې دي، دا د ګاډي دا هلته غله دي، دا دوکانونه دي چې دا کوم چې کوم هلته ورځي دفترونه دي، دا دفترونه والا پارچې دي، دا دې ونیسي. وروره بیا دغه خلک چې موږ ګوري پولیس دولت موږ ګوري، دا د دې بچیانو حالات ګوري که نه ګوري. څوک زفتونه کوي، څوک انډیواله ګوره بېهوشه کېږي، که په تړه کې مثلا یو وخت ډوډۍ ورکړي په بسته ورځ کې نه مثلا کابل ته کېس ته راولي عدالت یې کوي په دې ګورئ. اول ته د دې دغه ته وګوره ښه تا اول که دغه خو بند که که نه بلکل دا سپین بولدک ور بند که مه راپرېږده افغانان مهاجر مه راپرېږده. بیا دې ورته هلته وریله کړې، بیا ترې نه په سپین بولدک کې 10,000 15,000 20,000 روپۍ رشوت والي. بیا ورته وایي چې ده په ګرنټۍ کراچۍ او سند ته بیایم. بیا هلته سیا مهربانه نور پولیس یې ورته پوه کړي، په هغې باندې نیسي. نو اوس نفرتونه موږ خوروو که نفرتونه تاسې خوروئ؟ خو که تاسې چېرته مهاجر نه پرېږده، خو وروره دغه تورخم ګېټ دی وروره دا دې بند کړه او سپین بولدک دې بند کړه. مهاجر به نه راځي. دا مهاجر خو یوازې دلته پاکستان ته نه راځي، دا مهاجر خو په دې دنیا کې دغه کفري هېوادونو ته هم راځي. دغلته په لکاو په میلیونهاو مهاجر اوسېږي. ما درته ویل 1.5 میلیون ستاسې پاکستاني مهاجر په دې لندن کې اوسېږي. ته راشه هلته وګوره د کافر وطن ته راشه، که تا ونیسي تا ته چای هم راوړي، تا ته ډوډۍ هم راوړي، تا ته کوټه هم درکوي، تا ته ګرمې اوبه یخې اوبه هر شی سهولت له درکوي. نو ته زما د خلکو نه رشوت والې چې زه دې رسوم همدا ستا پولیس همدغه ستا حکومت یې نه رشوت الي. او بیا سیا مهربانه هلته یې راټینګوي وروره ماشومان په مابتونو کې چې سیا مهربانه توهینونه ورته کوي. نو دا نفرتونه موږ خوروو که تاسې خوروئ؟ خو په دې حکومت دغه وکړه چې وروره د تورخم ګېټ دې بند کړه که نه دغه سپین بولدک مکمل بند کړه، د حکومت دې دا کار وکړي. نه به راځي افغانان دي بس خدای پاک دې هلته وروره د ولږې دې مړه شي، بس چې هر څه چلو سره کېږي به د دې بې عزتۍ نه خو موږ ته هغه دغه ښه دی. نو ته ماته دا ووایه چې زه حق نه لرم چې دوی وایم چې د دې په خلکو نه پیسې اخلي او دلته راشي ستاسې په نفرتونو په وجه باندې چې دی سیا مهربانه ستاسې په نفرتونو په وجه باندې په سپین بولدک کې دا کارونه کېږي، په تورخم کې دا کار نه کېږي. تاسو عقل لرئ که نه لرئ؟ دغه د ټول ویډیوګانې مې راته وښودې چې دغه موږ نو دغه ستاسې په 1900 او په 4 اویا کې موږ له خلک ټرېننګ کول رالېږلم. په افغانستان کې رسمي دغه 2001 کې چې دغه په افغانستان کې د طالبانو حکومت و، تاسې د 40 ملکونو کفار څه له راوستل؟ په هغې وخت کې خو نه دا فیسبوک او نه دا ټیک ټاک و، نو موږ نفرتونه خواره کړي وو. دا ستاسې عقل او دا ستاسې شعور دی. تاسې نفرتونو په وجه دا شیونه جوړ شوي. کافرو سره یو ځای شوي، ډالر دې واغسته د مسلمان د ګاونډي د یو ورور د یو خپل پښتون افغان په خلاف باندې ته راځې سیا مهربانه ما ته وایې چې نفرتونه خورئ. هی دا نفرتونه دي، دا ستا عقل او دا ستا شعور دی چې موږ خرڅوئ، موږ وژنئ، موږ دومره ظلم قسم دی که په دنیا کې بل چا کړی لکه څومره ظلم چې تاسې افغانانو سره وکړو چې ډالر دله ختم شي. سیا مهربانه بیا وروره مهاجر شو، بیا توهینونه کوو چې ډالر دله درکوي. سیا مهربانه موږ مجاهدین یو، موږ سیا مهربانه قهرمانان یو، ورته یو. موږ ته خپل عزتونه زموږ لیلام کې زموږ خویندې میندې کړېږي. و ته خدای په قهر ککړ شي تاسو دلته راځئ د پلاني د لاسه بس مشورتیا دپاره د ما کس ولګوه د بله کس ولګوه او په ټیک ټاک کې وروره ته به ګنې وایي چې سیا مهربانه بس باچا کامول راغلی دی بېګاله د پاکستان وروره ختموي، د دنیا د نقطې دی ختموي. دومره ته وارخطا یې او 15 کاله ته ما ته بمونه رالېږي. 15 کاله ستا په وطن کې زما د وطن د بربادۍ مدرسه دې پکې استعمالېږي، عیسایان دې پکې استعمالېږي، ټول امکانات دې پکې استعمالېږي زما د تبعیو د بربادۍ. نن ته د طالب ولې خلاف یې؟ ځکه چې ستا په تا بیا کار ونه کړو که نه. تا خو دا غوښته چې په 92 کې څنګه په مجاهدینو افغانستان کنډواله کړو او زموږ ملي اردو دې ختمه کړه، زموږ مهمات دې ختم کړه، هماغه شان دې ستا پروګرام. خو هر یو افغان که هغه طالب یا که غیر طالبي چې هغه افغانستان ارته رسېږي به ستا په خلاف وي. هر یو افغان به ستاسې په خلاف وي، ځکه چې تاسې د نسوړي ماران هستئ. تاسې د نسوړي ماران هستئ، تاسې په موږ باندې بزنس کوئ، تاسې په موږ باندې ورسئ مهربانه خپل کاروبار هم په موږ روان کړی. ډالر چې د دنیا نه بند شي موږ سره بیا داسې توهینونه تورخم او د سپین بولدک راته بند کړی. دا ستاسې انسانیت دی. ما یو ویډیو کړی افغانانو ورونو دې تاسو څخه د کرکټ ویډیو مې کړې دلته راشي وروره بس نفرتونه دي او په لر او بر کې او دا او سیا مهربانه اوس درته دغه ویډیو ښیم چې کومه ویډیو ده ښه د کرکټ په باره کې مې کړې اوس درته یو شی ده په ثبوت ښیم زه انشاءالله بغیر ثبوته یو خبره به نه
بغیر دغه نه به یو خبره نه زه د کنځلو والا نه یم او زه تاسو ته وایم چې دا ټول یو طرف ته شي او ګل خانانو ما درته ویل داسې د مچ په شان یم په تنګړې وخه ماته ګزاروم واته کاله زما په خلاف تاسې وکړنګېدې وغځېدې او داسې در باندې راټیټه کړه چې سمې برابر کړئ زه ته اوس یو ویډیو ښیم چې دغه په باره کې کړې داسې زه ته اوس کوم ښه زه ته اوس بله ویډیو ښیم چې په کومه ویډیو دې په کار دي ښه چې کرکټ په باره کې اوس کرکټ په باره کې هغه ټوله ویډیو ته ښیم داسې نه چې زه ګنې دا ویډیو پټه ده ښه اوس ګوره ښه دا ویډیو ده صحیح ده د انګلینډ او د پاکستان ترمنځ د مقابله د سبا نه بل سبا 19 نومبر 20 کال په استرالیا کې آیا موږ افغانانو ته دا پکار دي چې انګلینډ سپورټ کړو که پاکستان دا ورلډ کپ وګټي هغې ته مبارکي ورکړو که پاکستان دا ورلډ کپ وګټي موږ ته پښتنو ته مبارکي ورکړو په دې درې واړو زما خبرې دا د نفرتونو ویډیو نه ده حقیقتونو ویډیو ده خلک وایي باید خلک وایي چې سیاست او کرکټ سره مه یو ځای کوه نو انډیا وګوره د پاکستان سره یو سیریز نه کوي نه پاکستان ته راځي او نه پاکستان پرېږدي چې انډیا ته راشي ورسره سیریز وکړي په آی پي ایل کې د پاکستان یو لوبغاړی نه دي دې دروغ خبره ته کومه دروغ خبره ده لس په خپل خویندو په خپل وطن باندې غیرت کوي نو دا سره مس کړي دي هېڅکله دا کار نه کوي انډیا والا زه افغانانو ته زه خپله ما پاکستان ته چې دغه تېر شوی نړیوال جام چې و اما پاکستان په میچ ګټلو باندې پاکستان ته مبارکي ورکړې چې کله زموږ د افغانستان نه میچ وګټلو خو ډېر زیاتې زموږ خویندو میندو سره زموږ خلکو سره په سپین بولدک نواله سند کراچۍ کې او همداسې په تورخم کې زموږ خویندې میندې بې عزته کوي دا به کوم بې غیرته افغان وي چې هغه پاکستان باندې خوشحالېږي او د پاکستان ته مبارکي ورکوي زه دا نه وایم باید چې موږ او تاسې کوو که نړیوال جام چېرته پاکستان وګټلو نو موږ باید د خپلو ښکته پښتنو ته مبارکي ورکړو ځکه د آمو تر اباسي نه یوه خاوره دا ټکه پورې دعوه کوو دا موږ تسلیم کړې نه ده چې دا د پاکستان خاوره ده خو پاکستان ته مبارکي ورکول یا د پاکستان سپورټ کول چې دي هغه به د بې غیرته افغان کار وي دغه خویندې میندې مه ګورئ نن ورسره څه کوي پاکستان په دغې باندې غیرت وکړي نو دې نه خو بیا دا ښه ده چې په افغانستان کې امریکایانو او امریکا د فوټبال میچ ګټلو او انګلینډ د کرکټ میچ ګټلو باید موږ مبارکي وله ورکړی وي په افغانانو ورونو لږ ځان کې غیرت پیدا کوي احتجاجاً موږ ټول افغانان باندې دغه کوو چې د پاکستان په باره کې پوښتنه کوئ اول ګوره احتجاجاً اول ته په دې ټکي ځان پوه کا زه حق لرم چې دوی وایم چې د احتجاجاً د پاکي ګوره بعضې وخت کې هغه لوبغاړي د کرکټ لوبغاړي چې وي تورې پټۍ تړلي او احتجاج په ګراونډ کې کوي احتجاجاً مې دا خبره وکړه دا پرېښي دي او راغلې چې ته مې راته انګلینډ سپورټ کوې د انګلینډ خو تاسې هستئ وروره کوپري قانون خو ستاسې په ملک کې دی ستاسې ټول د سیاستمدار دلته په لندن کې ناست دي د دې ځینې هم جرنیل مقررېږي کرنیل هم د دې ځینې مقررېږي ستاسې کعبه مکه او مدینه خو کافر دي اوس موږ په دې رانیسئ چې صاحب مهربانه تاسې ولې د کفارو حمایت کوئ و په سترګو ړانده شئ 50 ملکونه کفار هم راوسته 50 ملکونو کفارو نه هم پیسې واخیستې خپل زموږ وطن په خلاف وانئ تاسې دغه کفار نه دا ستا د حقاني د مدرسې په مخ کې دا د ټانګونه او مهمات نه تېرې دا کفار نه اوس تاسو ته کفار یاد شو او دغه چین کې د مسلمانانو سره څه کېږي پاک چین دوستي زنده باد که زه انډیا سره دغه کوم هغه مرده باد ستاسې منطق او دلیل تیاران یم موږ هېڅکله د نفرتونو موږ حقیقتونه ویلي زما یوه خبره دی څوک دروغ ثبوت کړي چې ما کړي زه په چلنج ټولو ته ورکوم زه خو ساوایي خبرې نه کوم کنځلې چاته نه کوم یو خبره زما دروغ تاسې ثابت کړئ خبره دا ده چې ستاسې د خپل ویو دپاره د خپل ټیک ټاک دپاره چې مهربانه دلته راځئ وروره